دا ورو سوال کړی دی وی بعض خلک وایي چې جنازه که ډېرې جنازې را جمع شي لکه 3 یا 4 یا 2 نو په هر یو باندې به جدا جدا مونځ کړي او وی موږ لیدلی دي د عربو ملکونو کې چې په یو ځای باندې ډېرې جنازې پرتي نو کومه طریقه به صحیح جواب که چېرته جنازې ډېرې را جمع شي په یو وخت کې نو جایز دي چې په دوی باندې ټولو باندې په یو پیر جنازې مونځ وشي او دام جایز دي چې په هره جنازه باندې دي ځان له وشي یعنې دا داسې مسله نه ده چې موږ په داسې اختلافات پیدا کړو چې سړي ته بدعتي او کافر او فاسق او فاجر او یو بل ته کنځلي کوو نه دغه هم جایز دي دا هم جایز دي او چونکې داسې چې لکه مثال کې جومات 8 جنازې 9 جنازې 7 15 شپږ لکه دلته چې څنګه دا بعض جوماتونه خاص دي دپاره یو وخت کې راځي یعنې یو پیر ما جومات کې مونځ کوو 40 جنازې په یو ټیم کې مازدیګر مانځه کې نو دا یعنی ناممکنه دی چې 40 شو باندې جدا جدا جنازې کي او زمونږ طرفونو ته یې نه خو داسې چې د یو کلي خبره وي نو کلي کې ډېر کم داسې کېږي چې په یو ځای باندې 2-3 جنازې راځي که نه ډېر کم داسې کېږي ښار کې به داسې چې ډېرې جنازې اکثر یو ځای راځي خو مسله دا ده چې ډېرو جنازو باندې په یو ځای د جنازې مونځ کول دا جایز دي امام نسائی امام دارقطني امام بیهقي او اثر راوړی دی چې عبدالله بن عمر رضی الله عنهما یو پیر په 9 جنازو باندې په یو ځای مونځ کړی ان ابن عمر صلى على 9 جنائز جميعا په څو مړو باندې مونځ کړی په 9 باندې 9 مړي داسې پراته 9 مړي او په هغې باندې مونځ کړی نو فجعل الرجال يلون الامام سړي چې کوم په جنازه کې کوم سړي وو د سړو مړي نو هغه د امام ته نږدې وو والنساء یلین القبله او زنانه قبلې ته نږدې وي معنی دا چې اولې نارینه یښودي د هغې نه بعد بیا زنانه وي ښه او دغه شان جنازه د ام کلثوم د علي رضی الله عنه لور ام کلثوم وایي چې دا بیا وروسته واده شوی عمر بن خطاب ته او د هغې یو زوی و چې د هغې نوم و زید او دا دواړه مړه شوي وو مور یې مړه وه زوی یې مړ و ام کلثوم سره د زوی چې زید نو دوی یو ځای ایښودی شوي یو جنازه پې شوی او امام یې وایي په دغه ورځ سعید بن العاص او شاته په جومات کې عبدالله بن عمر هم ولاړو په مقتدیانو کې ابو هریره هم ولاړو ابو سعید هم ولاړو ابو قتاده هم ولاړو یعنې ټول صحابه کرام ولاړ دي فوضع الغلام مما یلي الامام نو هلکې کوم ځای کې کېښودو امام ته نږدې ورپسې څوک کېښوده ام کلثوم یو کس پکې دا ووی چې دا خو عجیبه کار تاسو وکړو نو نافع وایي چې ما عبدالله بن عباس ته وکتو چې دې سوی ابو هریره ته مې وکتو ابو سعید ابو قتاده کې صحابه کرام خو ولاړ دي که غټ خلک ولاړ دي دوی به جواب راکړي چې دوی سوی نو ما یې چې داسې طریقه ده نو هغوی ټول ووایي چې هي سنه همدغه سنت طریقه ده نو دې اثر نه 2 مسلې موږ ته میلاو شوي یو دا چې په ډېرو جنازو باندې په یو ځای مونځ کولی شي دویمه مسله موږ ته دا پته ولګېده چې په څه طریقه به جنازې ږدي او په دې باندې ګوره امام ابن قدامه رحمه الله اجماع د علماو را نقل کړی دی چې دا کار جایز دی اجماع د علماو یعنې څوک دې ته ناروا نه شي ویل او ګوره جنازه لکه که موږ عقل باندې سوچ وکړو جنازه موږ د څه دپاره کوو جنازه ولې کوي په مړي دعا غواړي که نه د مړي دپاره او که دا ټول مخې ته کېښودی شي نو دوی دپاره په جمع دعا نه شي کېدی کېدی شي که نو مقصد هم دقه دی که هغه نارینه که زنانې که هر څوک چې دوی په دعا کې راجمع کېدی شي او ټولو ته په شریکه دعا کېدی شي نو بیا څه حرج دی په دې کې ښه دلته اوس یو مسله ده لکه یو امام یو جنازه باندې مونځ کوي او په دې کې بله جنازه راوړی شوه او په هغې یوې جنازې باندې مونځ شروع شوی دا دویمه جنازه منځ کې راوړی شو اوس به څه کوي نو دلته به اوس داسې کوي چې دغه دویمه جنازه به غاړې ته کېږدي چې د اولنې نه فارغه شي بیا به د دویمه باندې کوي که یو سړی وي چې ولې کېږدي دي ورسره ولې نه ږدي موږ د دې د لاسه به یې نه ږدي چې د اولنۍ خبر دی چې د دویمې دپاره پکې نیت انما الاعمالو بالنیات د اعمالو دار و مدار په څه دی
په نیتونو دی او د امام او د مقتدیانو په نیت کې دغه جنازه ده دا کومه چې پرته ده دا بله خو نه ده که نه ورسېدی به که نه دویمه دا ده چې دا مونځ یې په دغه جنازه شروع کړی دی نو چې شروع کړی دی بیا پرېږدي به هغې پوره کړي درېیمه بله خبره دا ده چې که دا ورسره یو ځای کوي نو دوو کې به یوه کوي یا خو به دا مونځ په منځ کې مات کړي او دا بله دې ورسره را دې خوا کې مونځ دې کوي نو دا هم غلطه ده ځکه چې الله ولا تبطلوا اعمالکم خپل اعمال مه بربادوئ نو ولې خپل مونځ خراب کړئ ښه او که داسې وشي چې یاره په منځ کې ورننه باسه نو چې په منځ کې ورننه باسې نو په دې یو جنازه باندې تکبیرات د څلورو نه کم وشو پوه شوئ پې که نه نو په منځ کې دې نه وردننه کوي سیر ته دې کېږدي غاړې ته چې په دې یو جنازه باندې مونځ ختم شي بیا دې په دې باندې وکړي بله مسله ترتیب د جنازو چې کله ډېرې شي ترتیب د جنازو چې کله ډېرې شي جنازې چې ډېرې شي دا په دوه قسمه دي یا خو به جنس یو وي او یا جنس جدا دی ورسېدې جنس یو دی لکه ټول سړي دي ټولې زنانې دي ټول ماشومانان کې بیا یعنې ټول هلکان ټولې جنکۍ جدا جدا جنس دی او یا دا چې جنس هم مختلف دی جنازې ډېرې دي او جنس دی مختلف دی نو بیا به داسې کار کوي چې اول به سړي یعنی امام ته نږدې به دا روایت بیان شو که نه وایي سړي امام طرف ته و زنانه د قبلې طرف ته یعنې زنانه اخوا وي ځکه چې دا جنازې خو د قبلې او د امام په منځ کې که نو اول به سړي کېښودی شي بیا به ماشومانانې بیا به خنثایي چې جمع خناثه ده چې اجرا ورته ویلی کېږي خو دغه اجراګان نه ده چې په زور یې ځان نه ښځې جوړې کړي یو نیم پیدایشي الله داسې پیدا کړی بیا به هغوی بیا به زنانه په دې باندې د فقهاو اتفاق دی ښه سړی ولې را مخکې کېږي ځکه چې سړی د زنانه نه سړی د زنانه مشر دی او الرجال قوامون على النساء سړي اوچت دي په زنانو باندې سړی به دلته مخکې کېږي بله د مانځه صف ته وګوره د مانځه په صفونو کې چې کله موږ لمونځ کوو نو سړي به مخکې ودرېږي زنانه به شاته ورپسې ماشومانان دا خو حدیث تاسو ته به دی که نه نږدې ورځو کې موږ عمدة الاحکام کې بیان کړی انس ابن مالک چې وایي زما نیا ملیکا رسول الله وسلم له روټۍ کړې وه هغه راغی هلته بیا مونځ وکړو نو رسول الله وسلم ودرېدو شاته پسې انس ابن مالک او یتیم ودرېدو او بیا د هغه نیا ودرېده نو ترتیب هغه هم دا دی ښه په نارینهو پسې به جنازې د چا راځي ماشومانان هلکان چې کوم دي بیا به پسې جنازې د چا راځي د خنثا مشکل چې زمونږ خلک ورته اجرا وایي په عربۍ کې ورته خنثا ویلی کېږي وجه څه ده چې دی ولې د زنانه نه د جنازه را مخکې کېږي ځکه چې دلته احتمال شته چې کېدی شي سړی کېدی شي سړی نو زنانه کې خو دا احتمال نشي چې کېدی شي سړی نو چې کېدی شي سړی نو د زنانه نه را مخکې شو او اقل احوال دا دي که سړی نه نو څه ده ښځه ده نو چې ښځه ده د ښځو سره شاته دي ورسېدی به که نه ورپسې بیا زنانه دي د یقیني هغه زنانه دي نو چې زنانه دي نو زنانو حدیث کې هم راغلي مانځه باره کې صفونه چې دي چې د زنانو غوره صفونه کوم یو دي هغه اخرني دي او د نارینو غوره صفونه هغه د مخکیني دي ښه دا هله چې کله جنازې ډېري او جنس څه دی مختلف دی ښه او جنازې ډېري دی او جنس یو دی یعنی جنازې څلور پنځه جنازې دي او ټول نارینه دي بیا به څوک مخکې کې بیا چې په دوی کې کم غوره دی دینی لحاظ سره هغه به مخکې کېږي لکه څنګه چې مانځه دپاره امام مخکې کې نو د هغې دپاره رسول الله وسلم شروط بیان کړي چې د به قرآن ویلی په قرآن ښه پوهېږي په حدیثونو به ښه پوهېږي هغه سړی مخکې کې به ښه دغه کې دا احد د غزا نه بعد چې په یو قبر کې د یو نه زیات مړي ښخولی کېدو نو کم یو به په لحد کې مخکې کو چې چاته به قرآن یاد رسول وسلم به تپوس کو کم یو ته پکې ډېر قرآن یاد دی چې کم یو ته به اشاره وشو چې دته قرآن ډېر یاد دی هغه به یې مخکې کو نو دغه شان چې د امام مخې ته جنازې ایښودی کېږي د هغې ترتیب به هم داسې هغې ترتیب به هم دغه شاني چې مخکې به کم کسي چې دیني لحاظ سره غوره
د هغه جنازه به مخکې بیا په هغه پسې بیا په هغه پسې او په دې طریقې سره والله اعلم. امید ده چې پوه شوي به انشاءالله. دا ډېره فایدهمنه مسله او اهمه مسله. او که چېرته داسې وشي یو ځای کې لکه دوه جنازې دي او چې نه موږ په ده باندې جدا جنازه کوو او په دې بل جدا کوو، نو دا هم جایز دي، څه حرج پکې نشته. خو په یو ځای باندې د ډېرو مړو جنازه دا کېږي، دا ثابت دي صحابه کرامو دور کې شوي دي. او ما راته وجه هم بیان کړی چې یعنې عقل هم دا وایي چې دا دې وشي. یعنې موږ سره شریعت هم شته، دلیل هم شته، نقل هم شته او عقل هم شته. ځکه چې صحیح عقل د صحیح دین موافق نو عقل هم دا وایي چې زه چې دې جنازې کې ودرېږم زه د مړي دپاره دعا غواړم. نو چې دعا غواړم، دعا د یو دپاره هم زه غوښتی شم، دعا د درې څلورو دپاره هم زه غوښتی شم. که نه شي غوښتی؟ غوښتی شي. ها